السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم نیو وکیبلري انګلیش وکیبلري نوي الفاظ دي د انګریزي دپاره. یو دا په انګریزي کې چې یو مهم شی دی هغه هم وکیبلري د الفاظ دی. یو ګرامر دی یو وکیبلري دی. نو چې ستاسو وکیبلري زیاتې ډېرې ښه نو ستاسو انګلیش به هم ښه. راځئ نوې بنیادي ښایسته ایډوانس هم بنیادي هم هر رقم ښایسته وکیبلري پکښې ده. راځئ دا راسره زده کړئ. تلفظ یې هم وایاست معنا یې هم زده کوئ. نیپوټیسټ قریب پرست. He is a nepotist minister. د یو قریب پرست خپلوان پاله وزیر دی چې یوازې د خپلو خلکو خیال ساتي. سایکو د پی سایلنټ د عصبي مریض. شي سایکو دا عصبي مریضه ده. عصبي ناجوړه ده. سایکو پیک سایلنټ دی. روډنټس په غاښونو پرې کوونکي یا پرې کوونکي. داسې څوک یا شیان چې یا حیوانان چې په غاښو پرې کوونکي هغه ته موږ روډنټس وایي. لکه ریټس مایس اینډ سکویډلز آر روډنټس. موږکان و مږې و میشخورماوې چې دي دا روډنټ دی. موډي طبیعتي مزاجي. هی از ا موډي بوی. دی یو طبیعتي یو مزاجي سړی دی. کله خوشحاله کله خوابدی. دا څو الفاظ دي پر دې بیا جملې نه جوړې کړي. دغه الفاظ دي شټ ګوبر، رور د زمري غږ ته وایي، او بوم سوژ د غږین چې روان یې سوژاری چې زیره غوږ سره تېر شي دې ته بوم وایي. همغږی بوم بوم پرېږدي. ټیکل تخنول. هی ټیکلډ می ده زه وتخنولم. هی ټیکلډ می ده زه وتخنولم. شټ ګوبر ته هم وایي. دا د چرګانو مرداري ته هم وایي. سکل کوپړۍ. both chickens and humans have skulls. دواړه چرګان او انسانان دواړه کوپړۍ لري. ساینس ته وایي نه. بیریو معنا محرومه کېدل. د افغان girls are bereaved from learning by the Taliban. افغان نجونې چې دي هغه د تعلیم د زده کړې څخه محرومې دي د طالبانو د خوا سره. طالبان د خوا څخه نجونې بیریو دې ته هم وایي څوک دی خپل پلار و موره څخه محرومه سي هغه مړه سي دې ته هم بیریو وایي. چیلي یخ. It suddenly turned chilly. دا اچانک یخ شولو. یا موږ دا it is a chilly area. دا یو یخه سیمه ده. او چیکي دا چیکي راځي دلته د ال داسې غلط شوی دی. چیکي راځي. بیادب. he is a cheeky person. دی یو بیادبه سړی دی. دلته د دوه چیلي نه دی چیکي دی. کنفیکشنر حلوایي جوړونکی یا حلوایي خرڅونکی. مربا ورته وایي. his father is a confectioner. د پلار حلوایي جوړونکی دی. او inflexible معنا سخت. he was an inflexible teacher. دی یو سخت استاد ولو. fancy ښایسته. the furniture was very fancy. فرنیچر ډیر ښایسته و. دا میز کرسي و پلنګ دا شان. sage عاقل هوښیار. دانا. he is a very sage scholar. دی یو ډیر عاقل هوښیار دانا سړی دی. مننه. دا زموږ د نن سبق. کوم چیرې سبق خوښ شوی وي کمنټ کې راته ولیکئ څنګه سبق ولو. او دا هم راته ولیکئ چې تاسو زموږ څخه د څه رقم سبق غوښتنه کوئ. تاسو راته ووایاست.